د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته هره ورځ ډیر شمیر ځوانان د مطالعې کولو، موزیم او هنري تابلوګانو د لیدلو لپاره ورځي. دوی وایي ډیر خوشحاله دي چې دلته داسې یو مرکز شته چې دوی کولی شي پکې بیلابیل کتابونه مطالعه کړي او هم له موزیم او هنري تابلوګانو څخه لیدنه وکړي. موزیم مو ولید، انشاءالله دا ټول ځایونه مو ولده، د تاریخي اثرات مو ولده، ډېر په خوشحاله شوم. ډېر ښکلي ځایونه دي او ښکلي تاریخي اثرات لري. الله تعالی دې وکړي چې دغسې تاریخي اثرات په افغانستان کې نور وساتل شي او داسې تاریخي اثراتو ته ډېره پاملرنه وشي چې دلته موږ راځو، دلته مطالعه کوو. دلتون ته چې نن راغلو دلته خو ډېر اثرات مو ولیدل، خوشحاله شو. ملګرو سره راغلي وو، دلته مو ننداره وکړه، تاریخي ځایونه مو ولیدل، دلته یې ډېر سره وپېژندل. د پکتیا ولایت ملي موزیم مسؤل وایي دوی داسې هڅې روانې کړي چې په دې ولایت کې شته تاریخي ابدات راټول کړي او دا موزیم لا غني کړي. همدارا زیاتوي چې اوس هم ډیر تاریخي آثار لري، خو ستونزه دا ده چې د ځینو یې لا تثبیت نه ده شوی چې څومره تاریخي مخینه لري. موږ اولنی مشکل دا دی چې د موږ موزیم تاریخي آثار ته ولې ویترونه نشته، چې دا باید هغه څېړنه کې چې موږ تعلیم کړی دی یو آثار د ژوندي حیثیت لري چې هغه باید له رطوب نه، له خاورو، خځلو، بادو، بادرو، لمرو د شانه ساتلی او ویترین کې منظم په یو ځای کې ساتل شوی چې حتی هغې ته مسؤل د موزیم هم نشي کولی چې یو لاس ورته ولیولي چې د هغه قدامت لاسه ځي. او له بلې خوا د تاریخي آثارو د تاریخي قدامت د معلومېدو په خاطر باندې ما څو مکتوبونه چې مکتوبونه نمونې هم راسره شته دی، بیرته چې ځواب شوي دي هم راسره شته دی. موږ وزارت ته دا لیکنې کړي دي چې موږ ته مسلکي فني هیاتان راولېږي چې د موږ موزیم یعنی د قدامت معلوم کړي. د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د هنر او فرهنګ مسؤل وایي پخوا دلته د هنري تابلوګانو په برخه کې داسې خاص کار نه و شوی، خو دوی اوس تر سلو څخه د زیاتو هنري تابلوګانو لړۍ رسولې ده او همداراز د ملي موزیم غني کولو لپاره یې هم هڅې روانې کړي دي. وروستیو کې دغه کار او ابتکار وسو او د ځینو مشرانو انځورونه رسامي سول. موږ د قومونو قبایلو ریاست سره په تفاهم باندې د ځینو قومونو مشرانو موږ یوې سره ارتباط نیولی ده، بار بار مو ناستې ورسره کړي دي. تقریبا موږ په میاشت کې 3 د عامه پوهاوي د تاریخي ابدو د راټولونې په خاطر باندې جلسې لرو چې هره میاشت موږ مختلفو ولسوالیو ته ځو او په مرکز کې ځینو مشرانو سره غږیږو تر څو دغه ابدې را جمع کړي. په سویل ختیځ زون کې پکتیا ولایت هم یو له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د یاد ولایت په ملي موزیم کې بیا په زیاته کچه لرغوني آثار نه لیدل کیږي او په دې تړاو تازه د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم خپلې هڅې روانې کړي دي چې ملي موزیم ته لرغوني آثار راټول کړي. عزت الله احمدزی، CMG، پکتیا.